درنو لیدونکو السلام علیکم. د تاجکستان ولسمشر وایي که چیرې افغان ولسمشر غني د ټولې نړۍ د اقتصاد کمیشنر وټاکل شي، باور وکړئ چې د نړۍ 195 هیوادونه به په پښو ودروي. د ازبکستان ولسمشر دغه خبرې نن خپل پارلمان ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړې چې اشرف غني یو نړیوال رهبر دی او موږ پرې فخر کوو چې اسیا له داسې یو شخصیت نه برخمنه ده. بلخوا د پاکستان د پوز مشر نن د پوز له لوړ رتبه افسرانو سره یو ناسته کې پاکستانی سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی طالبانو د حکومت ضد هڅې چټکې کړې دي چې یوازې تیر اګست میاشت کې 45 بریدونه کې 40 کسان وژل شوي دي. بلخوا د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن یو وار بیا د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي او دواړو لورو ډاډ ورکړی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ترڅنګ به افغانستان کې ګڼو نورو برخو کې هم همغږي هڅې کوي او د افغانستان ترڅنګ به کلک ولاړ وي. بلخوا د تهران ښاروالۍ شورا د ځانګړي غوښتنې او اړوند د مسؤل ادارې په تایید د ایران پلازمینه تهران ښار کې دوه مهمې مرکزي کوڅې د افغانستان د دوو ولایتونو قندهار او پنجشیر په نومونو نومول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ډیر پخوا راهیسې تهران کې اکثریت کوڅې د بهرنیو هیوادونو د ځینو مشهورو ښارونو په نوم نومول کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.